هلمند د امنیه قومندانۍ د تېرې یوې میاشتې په جریان کې د بېلابېلو جرمونو په تور 240 تنه مجرمین نیولي دي. نن شنبه د 1402 هجري شمسي کال د اسد 14مه نیټه د هلمند د امنیه قومندانۍ د اړیکو او مطبوعاتو امریت د یوې رسنیزې ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د یوې میاشتې په اوږدو کې 240 تنه مجرمین د غلا، قتل، اخلاقي فساد، الکترونیکي جرایم، غیر قانوني وسلو ګرځول، نشه یي توکو پیر او پلور او یو شمېر نورو جرمونو په تور نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. هلمند امنیه قومندانۍ داسې مهال د ګڼ شمېر مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي چې لښکرګاه ښاریان د وروستیو کې د غلاو او شکونو څخه په تنګ شوي دي. تېرې یوې میاشتې په جریان کې 240 تنه مجرمین نیول شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې په حیرتان بندر کې د ریل پټلۍ ادارې د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوي دي. یاده اداره وایي چې دغه ودانۍ د ریل پټلۍ ادارې له بودیجې څخه جوړیږي او چارې بیا د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د دې ادارې په وینا د یادې ودانۍ په جوړېدو سره به سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. په جوزجان او ننګرهار ولایتونو کې په 2 جلا ترافیکي پیښو کې 9 تنه ټپیان شوي دي. لومړۍ پیښه نن سهار د جوزجان ولایت په فیض اباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې له امله یې 4 تنه ټپیان شوي او دویمه پیښه پرون د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې له امله د 3 میرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې د دواړو پیښو ټپیان روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي. یو المانی سیلانی په بایسکل افغانستان ته راغلی او د هرات او کابل ولایتونو له لیدو وروسته پنجشیر ته تللی دی. نوموړی په افغانستان کې د بشپړ امنیت پر تامین خوښي ښودلې ده. په دې وروستیو کې د هېواد ګڼو ولایتونو ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی دی. یاده دې وي چې وړمه ورځ 10 تنه پولنډي سیلانیان له پنجشیر څخه لیدنه کړې وه. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان څو شېبې مخکې د پولیسو له لوري ونیول شو. محکمې نن د دولتي ډالیو د خرڅ په تور هغه ته د 3 کلونو د بند سزا ورکړه.